قال حدثنا معاوية وهو ابن سلم عن يحيى عن أبي قلابة أن خالد بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس رضي الله تعالى عنه وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مرزاة بن زاهر الأسمني عن أبيه رضي الله تعالى عنه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن مرزاة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبال بن أوس وكان اشتكى ركبته فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان ورضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الشجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسبيل فلقوه تابعه معاذ عن شعبة. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائذة بن عمرو رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض البتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا تتر من آخره. وبه قال حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثكلتك أمك يا عمر نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر رضي الله تعالى عنه فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت صالحا يصرخ به. قال فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل في القرآن وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن النسوة بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبية في 14 من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشواط أتاه عينه قال إن قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الحبيشة وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت وبايعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا هاب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال انظروا على اسم الله. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبرني خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية فكان فيما أخبرني عروة رضي الله عنهما أنه لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية
المدة. وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وأبى سهيل أن يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعظوا فتكلموا فيه. فأما أبى سهيل أن يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل رضي الله تعالى عنه ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده بتلك المدة. وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات وعن عمه. قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصر فذكره بطوله. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حين خرج معتلا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أهل وقال إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حال كفار قريش بينه وبينه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله رضي الله تعالى عنه قال له: لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه. أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت فصنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار ساعة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحدا: أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. وبه قال حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر رضي الله تعالى عنه لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله رضي الله تعالى عنه. ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه يستأذن للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري أخبرني نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محرقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عبد الله انظر ما شر الناس قال: يحلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه فخرج فبايعه. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه فصلينا معه
مكة لا يصيبه أحد بشيء. وبه قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين رضي الله تعالى عنه قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهم الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل رضي الله تعالى عنه ولا أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نصد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجلة قال أتى علي رضي الله تعالى عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمر يتناثر على وجهه فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انصب مسيكة. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ. وبه قال حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجلة رضي الله تعالى عنهم قال كنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصلنا المشركون. قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوى متساقط على وجهه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أول حديث مبارك إنا فتحنا لك فتحا مبينا مصداق الشيء قال الحديبية. تطلق سورة المباركة في پیغمبر عليه السلام في وعجيب بشارة والكشوة ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. دلت أصحاب وطول هنيئا مريئا تطلق المباركة بكريم وعجيب بشارة لكم مختصرين. على داود سيدنا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات مؤمنات وصنوات الجنات. وصلت شعبات قرادتنا يغدي حضرت أنس دا روايات نقل. شعبة يشكوفية تلاوة دا حديث ميكتول فضغط طريقة نقل كل قرادتنا بيان حضرت أنس شدير تراغلنا بيان قرادتنا ويه ثم خدتانا دا حديث طول دوارة جوزة مكمل ذكر فضغط طريقة كرشتا دا حضرت أنس تسمارة تويل ضد طريقة تفسير وقال شدا أول جوشينا فتحنا لك فتحا مبينا دامي لحضرت أنسنا أو يدلو وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة دامي لعكرمان أو يدلو. أبو قدادة فأهلت قدادة تابعي ده هو مشهور مدرس تدريس بيريتو ده كم تدريسا ذكا قدايو ذاكي واسطة يكريك ده عكرمة بدوارك أنس كركرة وشيغو بيت رجوع حضور تصريح اسمه وكتشتامي ده عكرمان أو يدلو لذا أغر روايات وجدت شبيغي تسريح بسمع شرطة. تردوم رواياتي ده حديث مبارك ومتعدد النمو بمختلف كيفيات الذكرتي. صحابي مبارك بي چلما بلار مرتبه صحابي مبارك بي چزو حدیبیه که پاکاکاو سمه اور برو یو خود نبی علیہ السلام اعلان موارد جدی خروج وقت منع دی د آسان وقت جائزه وکړه. بل خبر داده چې وروسته په بل روایت کې د امر کوم چې راځي بل صحابینا چې د سر نه مسبقه را روانې وي دغه دغه اعلان خبره ده او دغه صحابي د معیبات خبره ده چې په پاک وړو چې سجدې ته بطلوب کې ته به بالغ کیه او البته بیا د سر په خبره اعلان ده چې ماته وکړه نبی علیہ السلام چې د سر نه مسبقه را روانې وي راته آیا تاسو دا تقریب ترتیب ما ویل او پیغمبر علیہ السلام د سر خیر او اجازه راته وکړه او سره لکه پاره
چې د عذر د وجې نه ټول سر وخي بیا اختیار ده غلام اول ازادي خوښوي که اطعام کوي خوښوي که پسه حلالوي خوښوي خو که بعذر نه چا سر وخي ته بیا هم واجب ده خامخا ورسره دی دا بل روایت کې د حدیبیې د صحابي نه څوک پوښتنه کوي هل ينقض الوتر ده ویل نه دا یوه مسله ده سړي په ماخوستن کې ویتر کړي د شپې تهجد د خدای پاک راوي کو توفیق ورکړو اوس به څه کوي تهجد به کوي که ویتر به بېرته بیا راګرځي حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا د شپې لمونځ کې ویتر به آخر ته کې نو یو چا مبارک داسې عجبه خبر کړې ده چې د ماخوستن ویتر به مات کړي نو آینده کې تهجد چې وکړي بیا به ویتر وکړي هغه څنګه مات کړي درې رکعته ویتر شوي وو د ماخوستن د شپې په اخر کې راویښ شوې تا خو ویتر د دغه لپاره کړل ماخوستن چې داسې نه چې د شپې بیا ویده پاتې شو ویتر رانه قضا شي چې راویښ شوې هلته خو حدیث دا دی چې ویتر به د شپې په اخر کې کې نو یو رکعت په دغه نیت وکړه چې دا راغی ماخوستن ته یو سره یو ځای کې په نیت کې چې هغوی بېرته څلور شي د ماخوستن لمونځ جفت شي ویتر نه شي نو ویتر مات شو بیا به تهجد وکړي چې څومره دې کړه په اخر کې به بېرته بیا ویتر وکړي ولې لا ویترانه پېژنې چې دواړه خو ویتر شته نه او هلته نبي علیه السلام ویلي چې تاسې ویتر په اخر کې کوي نو بله یې لار نشته دی ویل نه دا خبره نشته څه عقل مني ماخوستن یې ویتر کړي بیا خوبونه خو څه کوي کله به ډېرې نورې معاملې هم کوي بیا سهار په دا مابین کې بېرته یو رکعت په دغه نیت وکړي چې دا راغی د ماخوستن سره یو ځای کېږي نه د هغه معنا وایي دا ده چې که ویتر دې نه و کړي ماخوستن د شپې تهجد ته جګ شوې بیا تهجد اول وکړه ویتر اخر کې وکړه که ماخوستن دې نه و کړي که ماخوستن دې کړي وو بیا خو خلاص خبر ده بیا خو صرف تهجد ده دا د حضرت عمر صاحب قسم مخکې په اجمالي نقشه کې بیان کړې وه چاته ډېر اصرار وکړو دلته بیا د نبي علیه السلام نه درې وایي پوښتنه وکړه نبي علیه السلام غږ نه ورکړي دی ځان ته ویې مور دې ورک کړه موږ تاسې مور دې ګوره شه دا معنه مړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تنګ په نظر ده درې وایي دې ورته ویل دی غږ نه درته کېږي ده خیال دا شو چې رانه خبره نو اوښکې تېز شول او دا مې نقطه ویلې وه چې څوک درنه خفه وي نو د هغه سترګو ته ځان مخ ته مخ ته مه کوه چې غضب یې نور هم زیاتېږي ځان پټوه خو وروسته پیغمبر علیه السلام څوک راپسې ولېږل نارې وویل زه هلته راوډه شوم چې هغه په باب کې آیات نازل نه شي ما څه ویلې چې هغه په باب کې کوم آیات خدای نه خسته نازل شوی کوم عذاب خبره ده چې د ما نوم اخلي ما پسې نارې وویل او چې ورغلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هلته ما ته جواب نه و راکړی هغه وجه دا وه چې دلته وحی شروع وه د ما نه د خفګان خبره نه وه او دا د ما په زړه خبر و چې دا ډېر خفه ده نو ځکه یې ما ته زیری راکړو ما ته یو داسې صورت نازل ده چې ته ټولې دنیا ما ته محبوب ده چې ده انا فتحنا لك فتحا مبینا دا حدیبیې صلح موږ تاسې د غم صلح بولو خو دا ډېر ښه عاقبت دی دا فتحه ده فتح او تاریخ فایدې مې پرون ذکر کړي دي دا بل روایت کې چې نبي علیه السلام ته مخ ته د ده جاسوس راغی حال یې ورته وویل چې قریشو تا ته مختلف قومونه جمع کړي دي احابیش مختلف جماعتونه نه دي پرېږدي جنګ درسره کېږي د بیت الله شریف نه دې منې کوي حضرت نبي علیه السلام ویل تاسې اوس ما ته مشوره راکړئ وایي یو خو اهل مکه دي چې په مکه معظمه کې اوسېږي خو د اشر د قومت دپاره دا د باندې خلک هم ورغلي دي د دغو په کورو کې خو خلک نشته که خوښه مې په دغو به حمله وکړو سړي نشته که شته کم خلک دي چې مقاتلینو ټول هلته تللي که د دې خلکو ته حال ورسېدو راغله د موږ سره په جنګ شو دغه به دا ګټې وي دلته یوې معنا ته به ګورو لکه علاقه قطع عینا دلته د عین یو جماعت مراده لکه یوه ډله خو د کفارو راګوتې شوه
چې خبر شو چې موږ په کلي حمله ده هلته خو قوت کمزوري کېږي د مکې معظمې نه هلته خو شکست شروع کېږي دا ډله به راشي نو نور قومونه به هم راشي داسې نه چې موږ په کلي حمله وکړي هغه به هم دا چې هر څوک خپل خپل کلي ته ځان ورسوي نو عین په معنا د جومات که یوه ډله رابېله شوه بله ډله به بېله شي بېرته به قریش موږ ته کمزوري پاتې شي دومره معنا دا ده که راغله په جنګ واوښتو ګواکې لکه جاسوس چې د جاسوسي فایده هغه موږ ته نه وي په لاس راغلی جاسوس خو یې دلته دپاره لیکي چې سړی د جنګ نه بچ شي ګواکې لکه جاسوس خطا شوی که موږ ته یې حال نه دی ویلی دومره معنا یې دا ده ګواکې جاسوس خطا شوی لکه حال یې نه دی ویلی درېیمه معنا جاسوس خو چې سړی هم لیکي د معلوماتو دپاره چې قومونه را ګوښې شي د قریشو خلکو موږ ته دا معلوم ګواکې د جاسوس ته ضرورت نشته قطعا دا معنا د ضرورت نشته چې جاسوس بیا ورلیکو خو نور قومونه به تر لاړ شي یو قریش به پاتې شي د قریشو حق موږ ته معلوم ده صدیق اکبر رضی الله عنه ځکه رسول الله خو مشوره وغوښته دا یو وزیر صدق دعوت یې چې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلیو به حملې نه کوو موږ تاسې د مدینې منورې ذات اهل شرفونه د حرم په نیت راوتلي یو حرم ته ورسو که هلته چا نه پرېږدو بیا به د جواز د جنګ یاري وي یو سره به جنګېږو خو په کلیو باندې به حمله نه کوو نبي علیه السلام یې بس دی چې الله په دې څه په برکت باندې چې ما خلاص شو د سهیل خبره مو تېره وه دا چې نبي علیه السلام ورسره منلي وو چې سړي به بېرته درکوو سړي خو یې ورکول سړي خو چې را به وکړه بېرته به یې ورکړه خو ښځه راغلی اوس نو په ښځو پسې قریش راغله چې خو موږ هم داسې معاهده دا وه چې زموږ نه چې څوک درکړه بېرته به یې راکړو نبي علیه السلام ویله خبره مو په نرانو کې کړې ده په ښځو کې نه ښځې نه درکوو الله آیتونه نازل کړه ښځې به بېرته نه ورکوي ولې نه مسلمانې ښځې نکاح د کافر سره روا ده مېړه کافر ښځه مسلمانه شوه مهاجره شوه او دا وکړي مېړه چې کوم مهر دې ته ورکړی و مهر یې مېړه ته بېرته ورکړي ښځه مه ورکوه که یې تاسې ښځه ور وټیکېده مرتده شوه دی چې بیا هغه مهر تاسې ته درکړي هغه یې چې مشرکینو ته یې وویل چې نه داسې نه بیا مسلمانانو ته خدای په حکم و چې که یې تاسې مسلمانانو نه کومه ښځه ور وټیکېده مهر خو یې دې بېرته نه درکوي خو چې تاسې غنیمت ویلو د غنیمت د معنی اول دغه مېړه ته د مهر په انداز شی ورکړي چې دی بل واده ووایي دا مابین کې یو خبرې ته اجمالا ډېر کمه اشاره کړې ده دا خبره وه د حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنه تفسیر وایي حضرت ابو بصیر رضی الله عنه دا راغی لږ قصه ذکر کړو مدینې منورې ته شان مشرکین خپلوان یې سره راغله پیغمبر علیه السلام بېرته په لاس ورکړه دوه کسان وو دواړه یې ته بېرته په لاس ورکړه چې لږ لاړه د مدینې نه د باندې د ارام دپاره یا د خوراک دپاره کېناسته حضرت ابوبصیر رضی الله عنه ته یې ورته ویل یاره ډېره ښه توره دې نه ده ده ورته وویل دا باټو سره خو ډېر نه راغلی کېږي دغه باندې مې د ډېرو خلکو غړۍ پرې کړي دي دا ډېره عجبه توره ده ده لکه د کعب بن اشرف ته خو یې راکړه چې ور یې وګورم چې ور یې کړه ورسره خیر یې کړه یو غړۍ په پرې کړه دا بل په منډه راوتښتېدو د شان ابوبصیر منډې پسې راوایي دی راغی په منډه مدینې منورې ته رنګ یې تت ژړ نارې یې کړې چې یا رسول الله ما خپل ملګری خو یې مړ کړو اوس ما مړ حضرت ابوبصیر راورسېدو چې راورسېدو نبي علیه السلام وویل اور به لري موږ د دې معاهده ماتوي دا یې پوه کوي دس کې ویل چې نیسي مې په لاس نه ورکوي یهو ورته ویل یا رسول الله تاسې ما خدای پاک خلاصه کړه خو یو واری د شرط خوراک ورته کړم یعنې دویمې ذاتي مه ورکوه نبي علیه السلام چې ویل دا اور به لري دا یې پوه شو ذاتي دغه ځای نه لاړ وتښتېده وایي دې سم نه لاړ دغه نږدې نه وتښتېده په ساحل د بحر کې یې ځای ویني بس مرکز د مجاهدو پیدا شو چې هلته ورڅوک راتښتېده ده ته ورتله چې که مدینې منورې ته ځو خو هغه مو بېرته په لاس ورکړي بس ورتله هلته بیا دومره ډله جوړه شوه چې د کفارو قافله به چې په کوم لوري ته دی به ورته مخته شو قافله به یې ورته
اخر دغه ابو سفیان علیه نبی علیه السلام ته دا چې څومره د مسلمانۍ کې ټول د درځي خو د دریا د غاړه نه درو وګرځاو موږ قبیله ټول باندې چې درد شتا ته د تاسو به موږ ته اسمه راغله دا وروسته کې څوک دا ویل چې حضرت عبد الله ابن عمر د حضرت عمر سره مخکې ایمان راوړی وای نه دا خبر غلطه ده ایمان د حضرت عمر سره مخکې و خو یوه بله قصه وه هغه د حضرت عبدالله ابن عمر مخکې هغه چې بیعت حدیبیې دلته اوس دوه قسمه الفاظ راځي یو قسم کې داسې راځي د حضرت عمر رضی الله عنه آس د یو انصاري صحابي مبارک سره و هلته چې نبي علیه الصلاة والسلام خبر شو چې حضرت عثمان یې شهید کړی نو خو ویې ویل چې هغه انتقام به اخلو ځانونه تیاروئ حضرت عمر صاحب په خپل ځای کې ده خو دلته خو شپږ کمې زیاتې وتلې وې هر چا خپله خیمه او ځای و د جهاد تیاری کوي حضرت عبدالله بن عمر یې ولیدل چې ورشه دغه انصاري صحابي ته دې ما آس راوړه هغه چې ورغی چې د نبي علیه السلام سره بیعت شروع ده دا یې ورته شو بیعت یې وکړو بیا یې آس راوست حضرت عمر فاروق ته یې وویل چې هلته خو بیعت شروع ده بیا حضرت عمر صاحب ورغی بیعت یې وکړو بیعت د چا مخکې شو د حضرت عبدالله بن عمر خو په دوم روایت کې بیا داسې راځي چې د حضرت نبي علیه السلام چې کومې ونې او خیمې ځان ته هلته رشکش حضرت عمر صاحب ولید چې خلک راټول دي حضرت عبدالله بن عمر ته یې ویلې چې ته ورشه دا څه فکر ده احتقوا على رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلک راټول شوي دي په عمر علیه السلام باندې چې ورغی چې خلک بیعت کړي ده هم بیعت وکړه بیا راغی دلته یې وویلې چې خلک بیعت کړي ده هم ورغی اوس دغه روایت کې داسې معلومېږي آس خبره نه ده چې دغه معلومات وکړه چې نبي علیه السلام نه خلک څنګه تم شي تدوق محدثین کرام کې چې دواړه دي واقع کې دواړه ورته ویل ورشه آس به مې هم راولې او دا حال به هم راولې چې د نبي علیه السلام د خیمې سره څنګه خلک دومره ډېر ازدحام خو یو صحابي هغه یو ځای رانقل کړی بل کلي په واقع کې دواړه شوي نو په دا مابین کې په ډېرو روایتو کې د حضرت عبدالله بن عمر یو به عمرې هم ډېرې کړې نبي علیه السلام چې دنیا نه لاړ حجونه هم ډېر حتی یو ځای کې راځي چې شپېته یې حجونه کړي 2000 عمرې کړي د حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه سره جنګ شروع ده فتنه دغه وخت دی بیا چې حرم شریف ده د حج لپاره زمن دلته عذر ورته مغزه جنګ ده بیا به په ریاض کې بند پاتې شي دی ورته که بند شوم زه به بیا داسې عمل وکړم لکه په حدیبیې کې چې نبي علیه السلام هلته هدیې حلاله کړه ځان یې حلال کړ زه به هم بیا داسې وکړم پاتې کېږم نه په نیت یې د عمرې وکړو چې نبي علیه السلام هم د عمرې په نیت روان چې دلته روان شو سوچ یې وکړو چې د عمرې د حج خو د احصار یو حکم ده بېرته یې دې وویلې چې تاسو په دې ګواه اوسئ چې حج نیت مې هم د حج عمره دواړه نو حج قران شو که احصار راغی نو حج به ولېږه بیا چې لاړ احصار خدای پاک رانوست خو دلته یو فکر ده مسله خو د حج ده دلته صرف دومره وي طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا فحل منهما جميعا په دغه حدیث باندې دا نور امام ائمات ته مسعود کوي په دې چې حج مقارن د حج او د عمرې لپاره یو طواف یو سعی بس دواړه غیر مخالفین تداخل کوي لکه په احرام کې چې تداخل د تداخل احرام یو ده طواف هم یو ده سعی هم یو ده موږ یې نه که حج قران صرف په احرام کې یووالی ده نو خو په عمره مستقله ادا کوي یو طواف یو سعی د عمرې کې بیا چې لاړ عرفات ته بیرته راغی مینا ته شیطان یې وویل د دغه نه بعد به بیا طواف د حج په نیت او سعی به بیا د حج په نیت کوي هغه اول چې ورغلی و طواف او سعی د عمرې په نیت و په ځان به نه حلالوي بیا به د حج طواف او سعی وکړي وروسته به د دواړو نه د ځان حلالېدل یو ځای لکه احرام یو ځای ده حلالېدل یو ځای ده خو څه دی چې څو هغه د خدای ته دی وي چې یو طواف یې وکړه یوه سعی یې وکړه نو د دغه نه احناف دا جواب کوي طاف طوافا واحدا وسعيا واحدا دا معنی نه چې طواف یو سعی یعنی یو قسم د حج عمرې طوافونه او سعی فرق نه لري که د عمرې طواف هم اووه شوطه ده سعی یې اووه شوطه ده که د حج طواف هم اووه شوطه ده سعی یې اووه شوطه ده یو قسم طواف یو قسم عمره ځکه حضرت علي صاحب د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حج مسله موږ تاسو ته په اوله ترمذي کې بیا روانه ده چې کوم قسم حج کړی مختاره دا ده چې دا حج قران کړی
هلته دغه مسله چې ویل کېږي چې یو طواف یو ساعت د تقوا حضرت علي کرم الله وجهه ته وایي چې حج قران و اما هم اقتدا په دوه ځکه دی د یمن نه راغلی و نبی اسلام کې څنګه تر وخته چې چی نه کړی دموږ اتا سره دموږ اتا د سره موجوده حضرت فاطمه یعنی کثیر د عمرې دې کړي لکه مور چې ځان حلالي ته هم ځان حلال کړي يقول ما تسوي وأحللت بما أحل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه السلام دي دوار دي تقول فقد يوم وصلوا. حضرت عمر عليه السلام دي دوار دي تقول والإجمالا نشخداه دي دوار دي تقول فقد يوم وصلوا. ذلك حلال. أغا بيوي وطواقو وقرد وصعيدا. نشخبلا لنبي عليه السلام سرقات حج كراي أو حج قران كراي. لنبي عليه السلام دي عمل بيان جدائي وطواقو وصعيدا. صلح الحديبيه کې خدا فیصله وشوه چې حال ته به راځي صحابي مبارکي آینده کال ته چې عمرې ته لاړو خو کفارو خو باور نه و داسې نه چې عاشقاني وکړي او د دې خو ډېر بغض د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره و چې دا شي کې ذاتي قرآن خلاص شي نو موږ بیا دا احتیاط کوو په دا دوم کال سره له صلح چې ورغلي وو چې طواف هم کوو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به په منځ کې و موږ به اصحابه ګرد مخته شاته کیڼ ورته چپ ورته چې که بالفرض که د کفارو د طرف نه د هغې جوار کېدو په صحابي بلکې د نبي علیه السلام په محفوظ موږ بیا د ده حفاظت په نیت باندې ځکه وایي حکم دا دی چې د مشر په حفاظت کې مشران دا په مسله د جهاد کې موږ داسې راځي د بډیګاټي نظام نه دا مسؤلیت چې دا ټول تدبیر د امورو مشر ته کېږي خو د مشر په شهادت باندې ټول کار خرابېږي د هغه په بیا د حفاظت ذمات په اخبار باندې د چې هغه به متعهد کوي حفاظت کوي دا بله واقع حضرت ابو عین وی چې سهل بن حنیف چې د جنګ صفین نه راغی چې د حضرت علی صاحب د حضرت معاویه صاحب په منځ کې کوم جنګ شوی نو حضرت ابو عین وی موږ ورغلو معلومات حاصله وو نستقبل او بیا لکه دا خلکو دلته اوس عبارت تقلید ده لکه خلکو دی ملامت کړه حضرت سهل بن حنیف اوس نو یو اول قصه وکړه په دغه ځای کې سره راسي جنگ صفین کې حضرت علی صاحب او حضرت معاویه صاحب په منځ کې چې جنگ راغی پس ابتلا ولري کړی د حضرت علی صاحب دا ډېره په مخ لاړه د حضرت معاویه صاحب خلک تقریبا د شکست سره مخامخ شو تقریبا ډېر په منځ کې شیطان وشو حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه چې ډېر متبرک انسان و حضرت معاویه صاحب ویل چې کار خراب شو دا سړی غالبه کېږي زه به یوه یاد در وښیم حضرت علي صاحب ته قرآن عظیم شان ور ولېږه ورته وویل چې ما ورته به په دغه فیصله کوو او هغه ګورې نیک سړی ده په قرآن باندې قناعت کوي جنګ به ودرېږي چې جنګ ودرېږي دا زموږ ملګري به ساتي نور نه ضایع کېږي غلبه به دې هغه نوره نه راځي حضرت علي کرم الله وجهه ته چې قرآن عظیم شان راولېږه د ثالثانو په لاس باندې چې فیصله به بس په دغه کوو حضرت علی صاحب ته دا نه خبره چې فیصله په قرآن عظیم شان کېږي چېرې ده دلته د حضرت علی صاحب په ملګرو کې اختلاف پیدا شو هغه څوک چې ظاهري فتح ته یې کته چې موږ په غالب و یو ویل نه جوړ اوس غاړه کې د قرآن ته ټول ځای نه یې که نو دا پوهېږي چې موږ ختمېږو اوس غاړه کې دي دا بعض ویل چې دایم امیر ده چې دا صلح کوي موږ هم داسې دغه حضرت سهل بن حنیف دغه ډېره دلجویي په جنګ کې نه کړه دغه هم دا د نرمښت غاړه کړه چې صلح وشي چا هلته دی ملامت کړه ولې دا ګټلی جنګ د ټول یا جمعې په صلح دې وشي دا یې ورته تاسې هم خپله رایه متهمه کوئ دا منه په حضرت علي صاحب بار مه اړوئ کله په صلح کې خیر وي په دا خپله خبر مه کلکېږئ که یو آیه کلکېدی وای د حدیبیې په ورځو کې بحث مناسب دا ده چې حضرت ابوجندل غوندې سړی ورته و زخمي په زولنو کې بند راغلی چغې ویلې هېڅ چې برداشت خبره نه وه که امر رد کولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په هلته مخالفت کړی و موږ په جنګ کې ګټه بلله خو اخر جنګ ګټه په چیش کې راغله په صلح کې نو په جنګ مه کلکېږي کله په صلح کې ګټه
دا خبره خو مو سر خلاص شو هلته په جنګ کې ده سستي کړه یعنې صلح جانب خلکو وکړي اوس دلته یو بل اعتراض راځي ایدو ځای نه دا معلومېږي چې حضرت ابووائل هغه په جنګ کې نه و حضرت سال و دی نه و چې سال راغی نو موږ ورغلو بېتنه ته کړه هغه ته په بل روایت کې راځي چې په هغه جنګ کې حضرت ابووائل هم ورسره و نو څنګه دلته بېتنه هلته شوې که دلته شوې نو جواب دا د و دواړه ځای خو چونکې چا چې د صلح طرفی کړی و دا دلته پاتې خلکو چې جنګ کې نه و دغه هم ملامتول نو د دې دپاره چې دا خبره دی هم واوري دلته خبره معلومه وه هلته د سهل سره په جنګ صفین کې خبره کړې وه یوه عذر یې اورېدلی و چې دلته راغله بیا یې د خلکو د وړاندې لیدنه تر وکړه ولې مو داسې کړه ګټلی جنګ مو پرېښی صلح مو وکړه چې حضرت سهل بېرته دلیل وویلې چې نور هم سخت راشي د دیوار سړی هم پېغور نه وي هر سړی سره جنګ نشو کولی چې کله په جنګ کې خیر نه وي بیا وروسته حضرت سهل یې څه ویلي د نبي علیه السلام په وخت کې چې هر مشکل به پېښ شو چې رسول الله به امر راته وکړو موږ به ټوله راواخېسته خدای به مشکل حل کوو خو دغه خپلمنځي جنګ یو داسې غم ده چې نور ایران ورکړی چې یو سوری پټوي خصم بل ځای کې لوړه کړي ګورې دا موږ تاسې په خپلو وختو کې وینو د کفارو غټو قوتو سره افغانستان کې دوه جنګونه راغله د روسیانو شکست هم خدای پاک راوست خو جنجال ټول چیرې په وخت جوړ شو خپلمنځي جنګ د طالبانو حکومت راغی بیا د خپلمنځي اختلافاتو د وجې نه ټول مشکل جوړ شو اوس کفارو بیا شکست وخوړ دا سوال اوس ډېر دی چې بیا د خدای پاک داسې اختلاف راولي چې صفوفو کې جدایي راشي د هر یو ځان ملک بولي داسې نیتونو کې خاص خلق شته خدای دې اصلاح کړي دا سوال ډېر ورته کوي چې الله دې د دغو مشرانو نیتونه اصلاح کړي خدای دې د خدای شریعت ته منقاد وګرځوي چې سبا خدای نخسته دا د طالبانو پاکې وینې د امت کوچ خلاص عالم دا د خلاص د امت وینې توی شوې چې بیرته خدای نخسته داسې بېختې نه شي پیدا چې خپلمنځي جنګونه صحابه په دغه پورې حیران وو دغه پورې هوښیار خلک بیا حیران وي حتی خو دغه به حیران چې اوس دعا ورته وکړم دی نه ورته وکړم قسم ته کله زه د اختیاره ته یم کله د باجې هلته یو طرف ته دعاوې سختې ډېرې کوو زړه مې ډېر درد کوي کله د باجې جنایتونه د باجې ملګري خبر شو زه مو دستي مړ شي چې په دغه مې خدای دې خدا دعاوې نیسي چې ده سړي دپاره ته دعا کوې نو دا دعاوې ډېرې کوي چې رب کریم دې بیا پکې نه راولي دا بله هغه د سپکو خبره چې مخکې مو تاسې ذکر کړه د عذر په بنیاد باندې الله اجازه وکړه چې څوک مریض وي یا به اذن من رأسه نو سر خیل ورته روا ده په فدیتون فدیې بیا د فدیې تشریح وکړه بې عذره چې محرم احرام وتړو د احرام لکه تکبیر تحریمه د لمانځه په لمانځه کې خبرې ذاتې بندې شوې خوراک بند شو چښاک بند شو ټول دنیایي کارونه بند شو احرام د حج وتړې د سر خیل بند شو د نوکانو پرې کول بند شو د خوشبويي استعمالول بند شو د ګنډلې جامې استعمالول بند شو د پوره بوټو موزې استعمالول بند شو ګورې بند شو خو په دغه کې بیا کله عذر راځي په لمانځه کې عذر راغی اودس مات شو په مابین کې شریعت اجازه ورکوي لاړ شي اودس دې وکړي بېرته دې راشي د هغه ځای نه د شروع کې غرور مجلس نه کوي نور اودس دې هم پسې ماتوي د نږدې ځای نه دلرې نه ځي که عذر نه وای کار روان و په لمانځه کې په دغه تګ لمونځ بیا پاسېدلو که نه پاسېدلو خو چې عذر راغی نو په احرام کې هم چې عذر راغی د عذر د وجې نه واجب پاتې شو په صحوه صحوه وکړه دلته د عذر د وجې نه د سر ورخیو جبیره یې دا ده چې فدیه ورکړه بېرته خدای پاک تعالی دې مکمل حج یا د عمرې ثواب ورکړي اللهم حاجه مع السلامه الحمد
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاعمامنا ولعماتنا ولاخوالنا ولخالاتنا ولازواجنا ولذرياتنا ولاصهارنا ولجميع من له حق علينا ولجميع من لنا حق عليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.